د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو لپاره شرایط واضح کړي. قطر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو لپاره د خپل شرایط وړاندې کړي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې او لوړپوړي چارواکي اولوا رشید په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې نوي افغان حکومت سره اړیکو او بشري مرستو ته د ادامه ورکړي. ښاغلي رشید ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت سره د راتلونکي حکومت د جوړښت پر موضوع خبرې کړي او ورته ویلي دي چې په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د حکومتونو په تقلید کولای شي چې په خپل هیواد کې نوی حکومت جوړ کړي. نوموړی پر طالبانو هم غږ کړی چې له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي، نړیوالو کنوانسیونونو ته د ژمن پاتې شي او د میرمنو زده کړو او کار ته د زمینه برابره کړي. باید وویل شي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان اسلامي امارت له لوري د پلازمینې کابل تر نیولو وروسته که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو استازي د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه ډیر کړي دي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې ګډون وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ.